بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. او اخرنه او دولسمه خبره یا دیرلسمه خبره پکې دا ده په دې فصل کې چې موږ ولوسته غنه د میم مشدد او د نون مشدد او د مدغم شوي میم د پاره څه ده مخرج ده او د نون مظهر او د نون متحرک د پاره صفت ده. یعنی من سوال دا ده چې غنه مخرج ده که صفت؟ جواب دا ده چې هم مخرج ده او هم صفت. غنه مخرج ده او هم صفت ده. صحیح شو؟ یو شی نه ده. غنه هم مخرج ده او هم صفت. البته مخرج کې جدا حالتونه دي او په صفت کې جدا حالتونه دي. دلته ذکر که مشدد میم او د مشدد نون د پاره او د مدغم شوي میم د پاره څه ده مخرج ده. نو مشدد خو پیژنې چې کله شد ولري او ادغام بحث به ان شاء الله راشي. مدغم شوی میم یا مدغم شوی کنه، نو چې مدغم شو د مدغم په حالت کې چې کوم غنه را پیدا کیږي دغه غنه څه شی ده مخرج ده ځي، ځکه حرف خو پټ دالته. بله خبره پکې دا ده چې د نون مظهره او د نون متحرک د پاره دا صفت ده. اوس ته به دا ووایې چې نون مظهره هغه نون چې هغه ښکاره وي، یعنی مخفا نه وي، مدغم هم نه وي. اخفا په صورت کې نون پټیږي، د ادغام په صورت کې نون مدغمیږي د بل حرف سره. دلته وایي هغه نون چې په هغې کې اظهار ده. و سوال خبره دلته دا ده، دلته دې نقطه باندې تاسو پوه کول غواړم چې کله نون کې اظهار ده موږ خو هلته وایو چې په دې نون کې به غنه نه کېږي بلکې اظهار به کېږي، او دلته وایي چې دلته څه وایي صفت یې ده. نو صفت خو دا کول پکار دي، نو دا درکول پکار دي. اوس په دې باندې ځان پوه کوي لږ. په کل کې د میم او د نون دا وجود نه ده، دا خټه د میم او د نون دا خټه د غنې نه جوړ ده. میم او نون په ټولو حالاتو کې د غنې نه بغیر نشي پاتې کېدلی، ولو که اظهار پکې ولې نه وي، ولو که اظهار پکې ولې نه وي، دې کې غنه موجوده ده. دغه غنه چې د اظهار سره هلته اصل قانون پکې د اظهار ده، لکه مثلا تاسو ته وایم انعمت څه شی ان کې اوس موږ غنه وکوله څه شی مو وکړه، خو دې کې هم غنه موجوده ده. دغه غنه چې د اظهار سره سره بیا هم په د نون کې موجوده ده، دا د نون صفت ده، دا د نون. او که دا ادا نشي میم او نون به مکمل ناقص شي. موږ ویلو چې غنه هغه آواز ته ویلی کېږي چې هغه د کوم ځای نه راوځي پوزې نه. اوس په نون کې انعمته کې خو موږ هغه نه کوو، ان کې اظهار ده او عام کې اظهار ده. اظهار ده که نه، نون کې اظهار حلقي ده او میم کې اظهار شفوي ده، دواړو کې اظهار ده. اوس دغه دواړو ټکي کې غنه خو نشته، چې غنه نشته نو پوزې نه پکې استفاده نه کېږي، ځکه غنه خو د پوزې نه ادا کېږي. ته دا پوزه بنده کو دا ټکی ووایه، بیا زه ته وګورم چې دې کې غنه شته او که نشته. انعمت څه فکر کوئ دا څه شی ده؟ دا حقه غنه ده چې په میم او نون په خټه کې پرته ده، غیر ارادي طور باندې دا راوځي. خبره ورسېدلې؟ حال دا چې په ان کې موږ څه کوو اظهار کوو، نو ته اظهار کوې نو ولې د اظهار اواز راوځي نه؟ اوس ځکه د میم کې چې کوم هغه صفت ده هغه خیشوم ته باید لاړ شي، او خیشوم مخه خو تا نیولې ده. زه انعام ته داسې شی جوړ شو ته پرې نه پوهېږې دا شی و. ام لم تنذرهم ام لم لب فکر همدا ورته داسې قرآن به خوند وکړي. و دلته خو ورته وایي هلکه دلته غنه نشته، نو ولې نو د اواز بندېږي؟ دقه هغه صفت ده. خبره ورسېدلې؟ هغه کوم چې مخرج ده خو هغه خو مغز نه راوځي، دلته مخرج نه ده صفت ده، خو بیا هم اواز چېرته ځي خیشوم ته ځي. بله درته وایم چې مزید وضاحت پکې وشي. ډېری خلک دي د آیاتونو په آخر کې اکثر نون راځي،
الحمد لله رب العالمین. عالمین مین متوجه هستی؟ دغه این چې آخر کې پیدا کیږي دغه د نون هغه صفت ده، غنې صفت ده پکې. که دا تا ادا نه کړي ته پکې ډایرکټ بریک ولګوالته او ته د قرآن د خوند بیا وګوره چې قرآن څومره سپور معلومیږي. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. شته د میم او د نون کوم اثر ښکاري؟ څه شو؟ ځکه چې کوم کار په کارو چې باید د خیشوم نه هغه صفت باید هلته تللی وی د غونې هغه صفت ترې نه تا زایل که ختم که نو یو سپور غوندې شی جوړ شه لکه نابلده ډریور غوندې بې ځایه بریک نیسي بې ځایه بریک نیسي بس ډیکې به خورې نو. او که دلته هغه غنه پکې موجوده ده چې هغه ته موږ صفت ویو او دقه ته ویلی کېږي غنه آني. چې څه ویلی کېږي؟ غنه او آني معنا دا ده چې په میم او نون کې په ټولو حالاتو کې موجود وي. په یو حالت کې هم د میم او د نون نه جدا کېږي نه. او بل هغه چې ده لکه عم انک فمن یعمل دا بیا غنه زمانی ده. دا بیا چی ده؟ غنه زمانی نوم لري، غنه آني نوم نه لري. غنه زمانی وخت لري. هلکه دې کې غنه وکوه څومره غنه وکوم د یو الف په اندازه ویو که نه. او په غنه آني کې اندازه نشته. غنه زمانی اراده لري، ته به ورته اراده کوې هله به کېږي. او غنه آني ستا ارادې ته اړتیا نه لري. که ته غواړې او که نه غواړې دا مقه ځای ته اواز ځي او که دا مخه دې ورته ونیوله یو داسې قرآن به ترې نه جوړ شي چې ته پخپله به پوهېږي چې دا څه بد کومه. دا باریکیات دي. دې نقطه باندې انشاءالله ستاسو ذهن خلاص شو. غنې په فرق باندې پوه شوي، مخرج او په صفت باندې پوه شوي. تفصیل انشاءالله وروسته په صفت عارضه کې بیا راځي. نو دلته مې درې فرقه درته وویلې د غنې آني او د غنې زماني. غنې آني نوم نه لري، غنه زمانی نوم لري. لکه ادغام مع الغنه، اخفاء مع الغنه، اقلاب مع الغنه. صحیح ده که نه؟ دا چی دا نومونه نه دي؟ اخفاء کې غنه شته که نشته؟ ادغام کې غنه شته که نشته؟ اقلاب کې غنه شته که نشته؟ دا ټول غنه زمانی دي. بل غنه زمانی مقدار لري، اندازه لري. مقدار او اندازه لري. او غنه آني اندازه نه لري. بل غنه زمانی کې ارادې ته ضرورت ده. که ته ورته اراده ونه کوې نه کېږي. قل اعوذ برب ګوره زه اراده کوم چې دلته باید غنه وکړم. که څوک اراده قل اعوذ برب الناس ملک الناس چې ته اراده ونه کړې نه کېږي. نو اراده به کوې نو هله به ترسره کېږي. عم یتساءلون عم ګوره هم اراده شوه هم مقدار شو. صحیح شو؟ هم مقدار شو او بلې پکې څه شو او هم نوم لري. او اوس مثلا ام لم کې اراده شته؟ نه. نوم لري؟ نه. ځکه نوم نه لري چې هلته خو موږ وایو چې اظهار ده خو غنه پکې شی ده پټ پکې غنه هم پروت ده. او ته که غواړې او که نه غواړې خو دا غنه پکې موجود. ته مه کوه غنه، ته ام وایه. اپ 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 څه شو دا غنه؟ دا غیر ارادي دی چې په خپله د خیشوم نه څه کېږي راوځي. نو دې ته غنه آني ویلی کېږي. غنه آني معنا هم دا ده چې هر وخت پکې پروت دي. او غنه زماني دا ده چې کله وي او کله نه وي. یو ځای کې اخفا ده، بل ځای کې اظهار ده، بل ځای کې ادغام ده، بل ځای کې اقلاب ده، بل ځای کې بل قانون ده. نوم لري، اراده لري. صحیح شو؟ او وخت او زمان لري. نو دې وجې نه نو غنه هم په څو مرتبه وشو؟ په څو وشو؟ دوه. غنه زماني او غنه آني. او غنه هم مخرج ده او هم صفت. نو نون مظهره کې مثال لکه انعمت. انعم کې اوس ان کې اظهار ده، عم کې اظهار ده. سره د اظهاره بیا هم پکې څه پروت ده؟ غنه پکې پروت ده. رب العالمین عالمین دا آواز به ډایرکټ نه بنده. که ډایرکټ د بنده کړه د غنې دغه یو صفت د څه شی که کم که. الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم رحیم رحیم. دا اوس هغه ارادي غنه نه ده. دا چه غنه ده؟ دا د میم صفت ده.
په صفاتو باندې ځکه ترکیز نه کوو چې موږ تر سوال ته رسېدلی نه یو نو دا به انشاءالله هلته بیا مزید دا واضحه کېږي دا مې صرف د غونې د وضاحت دپاره دا خبر تاسو ته وکوله نو دا د دریم فصل لنډیز او خلاصه وه او په آخر کې چې دی نو تشریحي سوالونه دي مخارج په څو ډوله دي او هر یو د کومو حروفو دي واضحه کوي په حروف مده کې مد اصلي کله او مد فرعي کله کېږي دا هم وضاحت غواړي په مخارجو کې د اختلاف نقطه کمه یوه ده هغه نقطه معلوم کوي او تشریح کوي البته په خپلو الفاظو کې د کتاب الفاظ نه ګوره په خپلو الفاظو کې او حروف مده ته مده او هوایه او جوفیه ورته ولې وایي یعنی ولې ورته مده وایي نسبت یې څه شی ده ولې ورته جوفیه وایي او ولې ورته هوایه وایي او پنځم غنه مخرج ده که صفت نو جواب به هو نه باندې مه کوئ بلکې غنه مخرج ده نو دغه ځایونو کې که صفت ده نو دغه ځایونو کې صحیح شو نو دا تشریح کوي ورپسې 4 جوابه سوالونه دي چې مخارج څو اصله لري پنځه د دغه کتاب په لحاظ سره ښه پنځه څه چې کتاب کې ذکر شوي امام خلیل په نسب باندې مخارج څو دي 18 څلور سوالونه ذکر شوي دي د په نسب باندې 18 دي د امام فرا په نسب باندې مخارج څو دي 14 ښه په ژبه کې څو مخرجونه قرار لري لس د مخارج په څو ډوله دي 2 ډوله که 12 ډوله دلته 12 ډوله به یې ګوره مخارج څو ډوله دي 18 نه دي 18 مخرجونه دي شاباس 18 مخرجونه دي خو دا 18 مخرجونه په 2 غټو ډولونو باندې ویشل شوي دي چې یو نه مراد محقق ده او د بل نه مراد مقدر ده وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين